أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبلیغیان د جمعې د مانځه نه پس حلقې جوړي او تعلیم کوي، حالانکه الله جل شانه فرمایي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. تبلیغ والا د الله حکم مني نه مني، حالانکه دا فانتشروا في الأرض دا الله جل شانه حکم دی. دلته چې دا فانتشروا راغلی دی کنه، فانتشروا قرآن کې قرآن مجید یو خپل مزاج دی، د یو سیز نه چې د یو حلال سیز نه چې الله جل شانو خلق منع کی، د یو حلال سیز نه چې الله جل شانو خلق منع کی، او بیا د هغې نه پس ته هغې اجازت ورکوي، دا اکثر صرف اجازتی حکم نه، حکم خدای چې هغه په انسان واجبي، خو چې کوم حکم داسې د حلال سیز د ممانعت نه پس یو حکم راشي، نو حکم دې ته وایي حکم د پاره د اباحت، چې دا سیز ستا د پاره جایز دی. لکه په عمره کې یا په حج کې چې انسان هغه په احرام کې نو په د باندې ښکار کول ناروا دي، ښکار کول خو جایز دي، الله جل شانو فرمایي چې اوس په ښکار نه کې، بیا ورته فرمایي فإذا حللتم، کله چې تاسو حلال شئ مطلب احرام پرانیځئ نو فاصطادوا، اوس کار کوئ. نو دې دا مطلب نه چې سړی خامخا احرام پرانځي نو هغه به خامخا ښکار کوي، الله حکم دی ښکار خو څوک نه کوي، نه نه، دا چې کومه منع راغلې به اوس د هغې اجازت میلاو شو. نو د جمعې په مانځه کې الله جل شانو منع فرمایلی وه چې جمعې مونځ دومره اهم دی چې بیع او تجارت هغه هم ورته پرېږدی. اوس چې کله تاسو د جمعې مونځ وکړو فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، اوس تاسو خورېدی شئ تلی شئ، دی اجازت ورکړی دی، حکم یې نه دی کړی چې خامخا به ځې. تبلیغیان چې کومه حلقه جوړوي د جمعې د مانځه نه پس په دې کې هېڅ ممانعت نشته شرعن، او نه دا د الله جل شانو د حکم نافرمانی ده. د جناتو سره نکاح ممکن ده او که نه، او جنات آیا واقعتاً یو انسان ته ننوتی شي او بیا عاملان هغه رایستی شي که نه؟ او الله جل شانو قرآن مجید کې فرمائی بسورة رحمان کې چې د جنتیانو ته به حوري ملاویږي، هغه حوري به داسي چې لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، نه به د هغې سره یو انسان ملاو شوي، چېرته د حورو سره نه به سره یو پیری ملاو شوي. د پیري خو دلته خبر ضروري نه ونه، الله د پیری ولې ذکر کړو؟ پته لګي چې د پیری د نورو مخلوقات سره نکاح دا ممکنه ده، د انسان سره نکاح ممکنه ده کېدی شي، اوس جایز دي که ناجایز دي هغه جدا خبره ده، خو دا مسله ده چې ممکن ده ورسره. واقع مې ته بیان کړو چې د حضرت سلیمان علیه السلام بارک راځي، بلقیس هغه خو د پیریانو د اولاد نه وه، یو بعضې متکلمون فیها روایاتو کې راځي چې د بلقیس نکاح هغه شوی و د حضرت سلیمان علیه السلام سره، بعض روایاتو کې راځي، نو ممکن ده. دویمه خبره چې یاره عاملان دا پیریان چاته ننوتی شي که نشي ننوتی، حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام له چا ماشوم راوستو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په ملا باندې وډبو، هغه باندې لیونتوب شان راغلی و، هغه نبی علیه السلام په ملا وډبو او ته وی اخرج یا عدو الله، ای د الله دشمنه بهر شه اوځه. نو څه ساعت پس ماشوم ټیک ټاک شو، نو پته لګي چې پیری ننوتی و، نبی علیه السلام ورته اوځه بس هغه لاړو تښتېدو. نو کېدی شي داسې نور عاملان اکثر دو نمبري، ډېر کم خلک داسې چې هغه چېرته روغي ښه. د قرآن مجید د نقش او د الفاظو نه علاوه په نورو الفاظو سره تعویض لیکل جایز دي که جایز نه دي؟ د الفاظو چې معنی معلوموي او د قرآن او د حدیث موافقي مخالف نه، نو که په قرآن کې نه وي نو هغه الفاظ په تعویض کې لیکل جایز دي. سترګې مې ورځ ته ورځه کمزوري کېږي او د ټیک کېدو نوم نالي، قرآن او حدیث کې دې څه علاج یا نورو او یا بصیرو، په دې باندې خپل سترګې د مور ټیک پشي ښه، او مسواک او تلاوت او د بد نظرۍ نه ځان بچ کول، دې سره هم څه کېږي نظر هغه ښه کېږي. بل د موبایل ډېر استعمال نه، دا موبایل اکثر زموږ سترګې خرابې
ټول ورځ لپټاپ او موبایل ته ناست نو سترګې هم کمزوري شي. زموږ د سکول یو استاد دی هغه وایي چې په سټ پان مسه کول جایز نه دي، قرآن او حدیث کې نشته، دا پرېږدی. نو زموږ بزرګانو موږ ته غلطې خبرې ولې ښودلي؟ بزرګانو غلطې خبرې نه دي ښودلي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت هم موجود دی، موقوف روایت هم موجود دی. مرفوع روایت دا مطلب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې کړي دي، او موقوف روایت دا چې صحابه هم داسې کړي. د عبدالله ابن عمر صاحب روایت ته په مسند ابي نعیم کې مرفوع روایت هم شته او موقوف هم شته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د سټ مسه کړي او صحابه کرام هم د سټ مسه کړي. ها مونږ چې کله بازار ته لاړ شو نو بازار کې چې کوم سيزونه پیک ملاويږي یا اخبار وغیرہ نو په هغې باندې تصویرونه وي. نو مونږ د ځان سره کور ته وړو، په دې خو مونږ نه ګناهګار یو، نه دې کې هېڅ ګناه نشته. دا تصویر دی خو ته خو تصویر نه هلې که نه، تصویر خو سره طبعا ځي. طبعا ستا مقصد خدا نه دی چې په صابون باندې کم تصویران لګېدلي هغه کور ته وړې، ته خو صابون وړې، هغه مجبوري ستا جوړه شوې ده چې ته سره هغه وړې. البته احتیاط دا دی چې په کور کې دا څیزونه ښکاره نه ږدل پکار. د رحمت فرشتې نه راځي دغلته، د رحمت فرشتې نه راځي. اسرائیل راځي ښه هغه د چا په رحمت پسې نه راځي، سړي نه سه وباسي چې ته بیا سپی به وساتم په کور کې او زه به تصویران وساتم نو بیا به فرشته نه راځي. نه نه، اسرائیل خو راځي، ملک الموت، ملک الموت راځي، هغه چاته ملغلرې ورکوي، هغه سړي نه سه وباسي. د استاذ په کرسۍ په جانماز وغیره باندې کېناستل جایز دي که ناجایز؟ بالکل ناجایز دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د چا د عزت په ځای باندې به نه کېنې څو پورې چې هغه اجازت نه یې درکړی. مونږ ډېر خلک یې لاړ شي چا دکان ته بس د هغه په کرسۍ باندې کېني، دا تا ته چا ویلي؟ داسې به نه کې. یا ځینې سړی راشي دلته د امام په جانماز به ودرېږي مانځه ته، یا سړی سکول کې د استاذ په کرسۍ باندې کینی، دا ټیک نه ده خبره. ښه دا خو د هغې د عزت ځای دی، لږ احترام او ادب پکار دی. نسائی شریف کې هم روایت دی او ترمذي شریف کې هم روایت دی چې نبی تقریبا ابو داود کې هم دی چې نبی علیہ السلام فرمایل د چا د عزت په ځای به نه کینې څو پورې چې هغه اجازت نه یې درکړی. که هغه اجازت وکړي بیا خو ټیک ده. زه د خپل ورونو سره یو ځای اوسېږم، د هغې پیسې ټیک نه دي، ما ته حرام ښکاري، بلکې کاروبار یې داسې دی چې هغه درست نه دی. او زمونږ فیملی جاینټ فیملی ده، مطلب یو ځای اوسېږو. نو دغې ورونو سره زما خوراک سکاک جایز دی که ناجایز دی؟ که زه سره خوراک نه کوم فساد جوړېږي په کور کې، بالکل جایز دی ورسره. ته حرام کار نه کې. البته دومره خبره ده چې ته څومره شراکت دی د هغې سره دی چې یاره زمونږ دا چای روټۍ دا شریک دي، د خپل ضرورت مطابق ته خوره، سوایي ته مه خوره. نو که د هغې کار حرام ومي نو ته نه ګناهګارېږي په دې باندې. ښه درود شریف په جومات کې په تیز اواز باندې ویل جایز دي که ناجایز دي؟ ګوره یاد ساتئ چې درود شریف په تیز ویل په دې کې څه قباحت نشته، داسې ظاهري. خو کله ناکله دا تیز اواز په درود شریف کې دا د بې ادبۍ سبب وګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات کې د تیز تلاوت نه منع فرمایلی چې تلاوت پم تیز نه کې، د ضرورت مطابق پکې چغې به نه وي. پوهېږئ په دې خبرو باندې؟ نو قرآن تلاوت څومره لوی څیز دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا ټیک نه دي. نو د قرآن د تیز تلاوت نه منع راغلی ده، نو بیا درود شریف نه په دې کې د جمعات ادب ته خطره ده او د جمعات ادب هغه خرابېږي په دې باندې. نو پکار دا ده چې درود شریف تی په قلاره باندې ویلی شي په تیز نه. او دویمه خبره دا ده په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بې ادبي هم ده چې الله جل شانو قرآن کې فرمایل سورې حجرات کې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. دا خلک چې تا ته د بار نه چغې وایي ای نبي علیه السلام، دا ناپوهه خلک دي، د بار نه ته چغې وایي. پوهېږئ په دې باندې؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لرې نه چغې وال دا ممنوع دي. درود شریف په تیزه ویل باندې اسې ممانعات خو نشته، خو چې داسې د بې ادبۍ خطره پکې کله راشي نو ځان ساتل پکار دي. په سجدې او په رکوع کې ځان دپاره دعا غوښتی شو که نه؟ په فرض لمونځ کې نشي غوښتی، کوم چې فرض لمونځ دی که نه
په فرض منځونو کې نشي غوښته. په فرض منځونو کې به صرف هغه دعاګانې وي کمی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه مونږ ته را رسېدلي دي چې هغې په فرض مانځه کې څه ویلي مونږ به هغه وایو، سیوا د هغې نه شو ویلی. هر چې نفل مونځ دی نو په هغې کې د ځان دپاره دعا غوښتی شي، خو په شرط دی چې دعا به په عربۍ کې، په پښتو او په اردو کې به نه وي ښه، او نه په انګریزۍ کې. اسم اعظم څه شی دی او دا خلک ولې وایي؟ اسم اعظم د الله جل شانو په نومونو کې هغه نوم دی چې هغه انسان وایي نو دعا یې بیا قبلیږي. البته په دې کې مختلف روایات دي چې دا کم نوم دی د الله جل شانو چې هغه انسان د هغې ورد کوي بیا پسې دعا کوي نو د انسان دعا قبلیږي. نو بعض روایاتو کې راځي چې دا د الله نوم دی، الله الله، او بعض روایاتو کې راځي چې یا حی یا قیوم دا دی. بعضې کتابونو لیکلي چې یا ذل جلال والاکرام دا لفظ دی. مختلف روایات دي. البته د الله جل شانه چې څومره نومونه دي په دې باندې تجربه ده چې سړی اسماء حسنا ووایي او بیا هغې نه پس دعا وکړي نو دا مجربه نسخه ده، بیا دعا قبلیږي ښه. که یو سړی قبرستان ته لاړ شي نو دعا به د مړو دپاره څنګه غواړي؟ صحیح طریقه څه ده؟ طریقه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقبرې ته تللی دی د بقیع په کومه مقبره ده په مدینه منوره او صحابه کرام فرمایي چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی چې مخ په قبلې ته کو دعا به غوښته، مخ په قبلې ته کو او دعا به غوښته. یو روایت کې تقریبا مسلم شریف کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور نه بهر د شپې ووتو، وایي زه پسې پټه پټه لاړم، وایي چې نبی علیه السلام چېرته ځي؟ چې مې وکته هغه جنت البقیع ته لاړو، کومه مقبره چې ده دې ته لاړو، او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مې هلته ولیدو دعا یې غوښته. نبی علیه الصلاۃ والسلام ما داسې ولیدو چې لاسونه یې چوت کړه او 3 ځلې په مخ باندې راښکل، 3 ځلې دعا وکړه. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې دې نه دا معلومیږي چې 3 پیرې په مخ لاس راښکل یعنی 3 پیرې دعا کول دا مستحب دي. کوم چې به اډي مولي صاحب کوله دا مستحب دي، ثواب پې ملایي. صحیح ده. نو په مقبره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک 3 ځل په مخ باندې لاس راښکلي او دعا یې کړې. بیا وایي زه فوراً رالمه، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته محسوس شو چې حضرت عایشه راغلې ده رضی الله عنها، ما پسې فوراً راغی نبی علیه السلام چې زه کور ته رالم ځان مې وده کو. نبی علیه السلام راله پړه لاس کېښود نو زړه مې درزېدو، ما ته پته و چې ته ما پسې راغلی شاید. دا طریقې کار دی. فقهای کرامو لیکلي دي چې یو سړی قبرستان ته لاړ شي یو قبر ته دعا کوي، فرض که دا ټولو قبرونو ته دا طریقه وه، نو سړی لومبی ورشي نو دعا ووایي چې السلام علیکم یا اهل الدیار من المسلمین والمؤمنین وانا ان شاء الله بكم للاحقون اسأل الله لنا ولكم العافیه. دا دعا به ووایي. یا تاسو ته چې کومه دعا یاده ده هغه به ووایي السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. دا دعا به ووایي که دا مقبرې ته ورځي. بیا چې یو خاص قبر ته دعا کوي، بعضې کتابونو کې دي فقهای کرامو ذکر کړي چې دا پرس که قبر دی نو دا قبر چې کوم ښی طرف ته قبلې طرف ته نو د خپو ته ښی سیټ ته به ودرېږي او قبر طرف ته به مخکي. دا طریقه هم درسته ده او دا هم درسته چې سړی قبلې ته مخکي او ټولې مقبرې دپاره دعا، دا دواړه طریقې درستې دي فقهای کرام فرمایي. بعضې خلک د مانځه نه فارغ شي او په سر باندې لاس کیدي او دا دعا وایي چې بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم. آیا دا دعا ویل صحیح ده او که صحیح نه ده؟ او دا په طبرانی کې او په مسند بزار کې روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې کول او دا دعا به په سر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مانځه نه فارغ شو به سر به لاس کېښود او دا دعا به وي. په کپړو باندې د خاورو تیل لګېدلي، او موږ په هغې کپړو کې مونځ کوو، په دغه کې ښه کا مټي کا تیل پاک ہے یا نہیں. د خاورو تیل پاک دي که پاک نه دي؟ د خاورو تیل پاک دي خو په دې کې مونځ کول مکروه دي او جومات ته راوړل هم مکروه دي.
فرشتي د دین تنګيږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کوم سړی چې ګنده بوی خيږي هغه جمعه ته ناراضي. من اکل من هذه الشجره المنتنه څوک چې کچه اوګه کچه پیاز او داسې نو فلا يقربن مساجدنا زموږ جمعه ته نزدیکیږي نه راتلل نه نزدیکیږي نه زموږ جمعه ته فرشتي تنګيږي دي نه. ځکه خو فقهای کرام لیکلي دي چې که یو سړی لالټین بلې لالټین ډیوا په جمعات کې او په هغې کې د خاورو تیل چې دام ناروا دي. خاورو تیل به بل څه تیل به پکې چې د خاورو پکې نه اچي. د غیر اسلامي بینکونو سره ځان له اکاونټ کرنٹ اکاؤنٹ کولا وخل څنګه دی یاد ساتي ځان سره عام بینک او اسلامي بینک چې په کومه علاقه کې اسلامي بینک موجودي او عام بینک هم موجود دي استاد پر ضروری دار چې الته په اسلامي بینک کې ته اکاؤنٹ کولاو کې اسلامي بینک دا مطلب نه دی چې دا 100% اسلامي بینک کی اسلامي بینک مطلب دا چې بده کې صرف سود نشته نور د دنیا کاروبارونه د اغیم ناروا دي وایي په خبر باندې او البته چونکه سود نشته نو پکاردار چې یو ځکه اسلامي بینک کې نو سړی په عام بینک کې بیا پیسې اگر نه جمع کې عام بینک کې د اکاؤنٹ نه کولاوي نو دلته تقریبا اگر نشته اسلامي بینک یا میزان بینک وغیرہ نو عام بینک کې پیسې کېدل دا بالکل جایز دی. د روټې د خوراک نه پس که یو سړی خوله کنګال کی نو په دې کې څه شرعي قباحت شته که نشته مستحب دي. شرعي قباحت کوم ځای کې دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله غوښه وخوړه د اوغ غوښه حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام به وضو کوله څه وضو نو بعضې فقهای کرام د دې نه مطلب وي اودس پکې چې روټۍ وخوري غوښه وخوري بیا به اودس کې مونږ وایو نه دا هغه اودس نه یادوي هغه اودس یادوي چې خولې ته اوبه اچولو ته وضو وایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به مزمزه کوله خولې ته به اوبه اچول دغه مطلب دی دغه زموږ مذهب دی مستحب دي ښه خولې ته اوبه اچول. خانه کعبه ښکلول جایز دي او که نه خانه کعبه ښکلول جایز دي او خانه کعبه ښکلول د خانه کعبه د ښکلولو ځای نه دی ښکلولو ځای حجر اسود دی پوهېږې ښکلول جایز دي خو دا د ښکلولو ځای نه دی نو ولې هسې ځان له فضول کار دی کتلی هغه ښکلی پوهېږې په دې بل څه شته ووایه. په صندوق کې اوس که زه فتوا ورکوم هسې نه چې خلک راپورې ونخلي بیا زما د ډېرو څیزونو سره د خلکو اختلاف دی. یاد ساتئ ځان سره چې تصویر دی یو هغه چې له هغې یو جسمي کم پرنټډ تصویر دی پرنټډ په کاغذ باندې وتی دی دا ناروا دی دا د عام علما کرامو فتوا ده پوهېږئ په دې باندې او کم تصویر چې هغه ډیجیټل دی یعنی ریزز کې دی ریزز کې موږ سره په موبایل کې دی یا په کیمرو کې دی نو هغې کې د علما کرامو خپل منځ کې اختلاف دی بعضې هغې تصویر وایي بعضې ورته نه وایي او علما کرام وایي چې یاره دا چونکې عمومي بلوا ده عمومي بلوا ده چې ټول خلک په دې کې اخته شوی دی نو اوس د دې نه بچ کېدل دا ممکن نه دي نو د خلکو چې د ګناه نه دي بچ نو د هغې د جواز فتوا بعضې علما کرامو ورکړې ده او عمل هم تقریبا په دغې باندې دی. البته بیا هم څه ښه څیز نه دی دا تصویر په اتفاق د علما کرامو سره ناروا دی کوم چې موږ سره په کاغذ شکل کې دی نو دا ختمول پکار دي صحیح ده. زه خپله رایې نه ورکوم د عام علماو رایې مې ته پیش کړه جی ډیجیټل دی خیر دی دغه تصویران ساتل ځان سره ښه نه دي دا لر کې